ګورئ تقواداره پرهیزګاره و چاته ویل کېږي؟ شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې تقواداره پرهیزګاره هغه نه دی چې ګناه نه کوي، معصوم وي. هغه هم تقوادار او پرهیزګار دي چې ګناه وکړي او بیا پر ګناه باندې توبه وکړي. یو سړی د ګناه وکړه، د هغه ګناه سے توبه وایستله، نو دا هم متقی دی، دا هم پرهیزګار دی. د دې دپاره هم هغه وعدې دي کوم چې الله د متقیانو سره کړي دي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله د متقیانو دپاره لارې خلاص. ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا، د متقیانو دپاره کارونه اسانه کوي. ان للمتقین مفازا، کامیابی د متقیانو دپاره. یعنی هغه څوک هم متقی دی چې ګناه وکړي او د ګناه سے توبه وکړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي فاولئک یبدل الله السیئات حسنات، چې مرد چې څوک توبه وباسي، ندامت پر ګناه باندې وکړي، الله تعالی سونه پورته کې چې الله دا ګناه را معاف کړي، الله وزه دا ګناهونه په نیکی ور بدلو. نو حضرت شیخ الاسلام رحمه الله دا فرمایي چې دغه سړی هم متقی دی، هم پرهیزګار دی چې د ګناه سے توبه وکړي. الله خدا سینه نه لکه موږ ته چې ګناه چې شل کاله د مخ ګناه کړي، هغه به توبه ایستلی، ګناه به ختم شوی، په نیکۍ به بدل شوی، دوی اوس هم دغه ګناه پې غرونه وکړي، دغه ګناه الله عفو خدا سے د الله معافی خدا سے د صرف د نه چا ګناه در معاف کړي، بلکې ګناه په نیکۍ در بدل. نو بزرګ فرمایي وای پکار خدا د چې یو سړی ګناه پرېږدي، هغه به دعا څنګه وکړي، یا الله یا دغه ګناه را معاف کړي، یا د دا ګناه د پرېښولو توفیق راکړي. الله ته به داسې کوي چې یا الله دا ګناه سے خلاص کړي، یا دا ګناه را معاف کړي، یا دا ګناه سے خلاص کړي، دا ګناهو سے د بچاو توفیق راکړي. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمایي که ګناه نه زه پرېښولی، توبه خو ښه سل واره ګناه وکړي، سل واره الله ته توبه وکړي، یو ورځ به الله توفیق درکړي، د دا ګناه څخه به دې خلاص کړي. الله دې زموږ ګناهونه را معاف کړي، الله دې په نیکۍ راکړي.